دا اورنګزیب بادشاہ چې عالمگیر اورنګزیب پدې تمو چې ماته ملوشي دا راکشکو کبرجنو بدماشو او غلطو خلقو سره بکی ناسته ده پاسه ده او اورنګزیب عالمگیر با نیکانو سره عالمانو سره ناستو اجسته بیتم او پلانم پدې سوچ کړي چې باچی چاله ورکم اوس دا لګیا دي په کوشش کړي اورنګزیب هم لګیا دي چې د پلار کم نږدې دوستان دی هغوی ته رجوع کوي چې د ما پلار ته ووایي چې دا بادشاهي ماته راکړي دا راشقو هم لګیا دي هغه هم وزیرانو ته چې کم د پلار نږدې خلک و هغوی ته وایي چې د ما پلار ته ووایه چې سپمالی راکړي سفارشونه شروع دي د پلار تقرب هم شروع دی او چې څه د بادشاه د حاصلولو طریقې دی هغه ټولې کوي او د خلکو نه دعاګانې هم غواړي نو دې دا راشقو ته چې وایي چې پلانکي دی کې یو ډېر نیک سړی دی عالم دی او بزرگ عالم دی او هغه له لار شه چې دعا درته وکړي نو که درته وکړه دوا نو رنګې هغه چې چا ته هم د زړه اخلاص نه دعا کړې ده نو بس خدای پاک یې قبلوي نو دا راشقوه وله ورغی هغه دغسې ناست دی چې دا راشقوه وله ورغی او وله راپاسې ځکه چې د بادشاه زوی شهزاده دی احترام یې وله وکړه راپاسېد ورته رغاړه او مسله پرته وه ورته وایي دا راشقوه شهزاده صاحب په دې مسله کښېنه هغه وینا صاحب ستا په مسله په دې د نشم کېناست دی هغه ستا مسله ده ستا جانماز دی زه ستا په جانماز نه کېنم وی کېنم منت ته کوم ته زما د بادشاه زوی کېنه دی وی نه نه صاحب نه کېنم ستا تا ته به مخکې په ګونټو کېنم هغه مطلب خو ده چې دا خو نیک سړی دی عالم دی نو چې زه عاجزي وکړم ما ته به دعا وکړي بادشاهي به له پلار میلوي شي هغه ورته بیا وایي دا راشقوه د ما په دې جانماز کېنه تر بادشاہ زوی وینا درې ځلې ورته وویل خو دې کښېنه ناسته نو بیا هغه عالم بزرګ په خپل جانماز په خپله کښېناست او دې ورته له تحیاتو په شکل کې مخامخ کښېناسته ښه وایه که نه دا راشقوه صاحب څه له راغلې وی تا له دې له راغلې ما چې ته ما ته دعا وکړې او د پلار دا بادشاهي ما ته میلو شي بیا خو مې دله درکوله ته پې کښېنه ناستې که نه هغه خو مې درکوله که نه الله خو نږدې دی زما ټکي ته په یو ټکي خدای خبره مني نو ما خو درکوله ته خو کښېنه ناستې که نه اوس خو خبره خلاصه شوه ما خو درې ځله دله بادشاهي درکوله نو ته خو کښېنه ناستې خبره خلاصه شوه دا راشقوه پوه شو چې دا خو د کمال ټکي ورانه له رور مې خبر نه شي اورنګزیب خبر نه شي دا خبر شو هغه راغی هغه پې کښېنو خو قصه خلاصېږي چې ته اورنګزیب عالمګیر خبر شو هغه ته هم چا ووایي چې هلته کې یو بزرګ عالم دی نیک سړی دی خدای نه چې کومه خبره خېږي خدای پاکي پوره کوي دا نبی علیہ السلام ګورې فرمایي رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره وی ډېر کله یو سړی به ظاهر ډول ډال به برابر نه دوړې په پهلو ته سر به هم بربري خو که په خدای قسم وخوړه چې قسم نه چې په دا ټکي باران کېږي نو په دې شین اسمان کې به خدای په دې قسم کې دروغجن نه کې خدای به باران وکړي دا بعض انسان د خلی نه خبر ودی کنه پوره کوي الله هغه پوره کوي خلی نه خبره وته پوره کوي دا څه مخکې ما یو واقع کې ذکر کړو هارون رشید او زبیده په لاره روانو د هغې په زمانه کې مې یو مجذوب و بالول نوم یې بالول په ځمکه لګیا دی کرښې مرښې راښکاږي هغې خو پېژنده زبیده ورته وایي چې بالوله څه کوې په جنت کې کورونه جوړو وی جوړ کړي دي وی یو وی په څو خرڅې وی په 10 روپۍ زه یې وله 10 روپۍ ورکړې وی دا زما شو په جنت کې کورا وی دا ستا شو هارون رشید اړو پروا نه ساتل لیونی سړی دی چې شپه شوه هارون رشید خوب ویني چې خوب ویني یو جنت یو خشته محل دی پکې زبیده ورسره ده نو دې محل ته راتلو کوشش کوي نو فرشتې ورته مه ځه په دې څه کوې وی دا محل ته د دا ستانه دی دا د زبیدې دی دا په 10 روپۍ پرون زبیدې اخیستی دی ځه ستا نشته به دې واپس که هارون رشید وی دا خو 10 روپۍ کې خو کمال و چې راویښ شو که نه نو بیا زبیدې ته وایي ما خو دغسې خوب ولید هلکه زه چې ورشو چې په 10 روپۍ د زم بیا کووالم په جنت کې نو چې پې ورغلل هغه بیا لګیا دی بالول او کرښې راکاږي نو هارون رشید بالوله څه کې وی جنت کې کورونه جوړوم وی جوړ کړی دی یو وی په څو خرڅې وی ستا په ټولې بادشاه که ټوله بادشاهي راکولی چې در کوم ګنې نه وی پرون دې په 10 روپۍ خرڅو او نن په ټوله بادشاه وی پرون نالیدلې سودا و او نن لیدلې سودا ده پرون نالیدلې وه
نه د لیدو سودا ده نه لیدل خو خلک په ارزان هم کوي که نه او چې وویني خوښه چې نو بیا ارزانه نه بیا ګرانه شي نو دا نیکان خلق بعالمان بزرگان خلینا خبر اوخیگی خدای پورا کئی نو اغوی دارا شکوه بی چیرا شیخ ورانگر وی ورنگزیب خبر نشی ارور خبر شو ورنگزیب چی دا غسیو خودی للا ندی خبر چی دی ولا تلی دی خدا سی و تپتاو لگی دل چیر دا غسیو عالم دی بزرگ سڑی دی زو ولا دی ولا راغی چی راغی غا عالم بزرگ تا ورنگزیب هم دا بادشاہ زویل شاداده دی دی و تپاس وی پا دی مسال رازا کینا وینا نصیب نکینا دا غستا مسئله دا دا با مخامخ در تا کینا بیاوتوی ننه بادشاہ زوی کینا خوچی پا دویم دلیوی نورنگزیب کینا استا نو مسئله کینا چه کینا استا نو دی عالم تاوی دی بزرگ و تاوی وی اورنگزیب عالمگیر سل راغلی وی دیل راغلیم چه دوار آتاو کا که دا پلار تخت و تاج راتا ملوش تخت و تاج اگر بادشاہ یاد کړی و د تخت او تاج دوه سیدونه یاد کړ نو دا بزرگ عالم وتوي وی تخت در تملاو شو کنه نو سکه تخت ملاو شو ویل چې تاج امراته ملاو شي کنه وی تاج زمالاس کې نه دي تخت زمالاس کې ملاو شو بس الله نما خبر او منه او شو خبره او تاج د هغه سړی په لاس کې دي چې تا ته دا او 10 د پارا لوټه ډکې او بدر تاج ایا غلام جی خو بزرگ نیک او ها اجماعت او دست پر لاسونو بوت او باچي تاج داغه پلاس کې دي دا مو قصاص نه شو چې څنګه غلام ورته مکه او دس والا غلام راغی لوټه وته ډکټلا او دی لاسونی دینو دو پټکی کوس کو دی اورنګزیب او اخواته کېخو چې پټکی سین کوس کو او دسو کو نه غلام ته وی ای بچي دا پټکی روچت کو دما په داسره کېده وی بچا سلامت لاس کے بدر کمتی پخپل نه ما پسره کېدا بادشاہ سلامت دا پټکی براوالم ستا غلامم د دې قابل نه چې ستا پسر کېدا زله دې قابل نه چې ستا مبارک سر باندې پټکی کېدم دا پټکی خلوی خلق پسرونه کېدی لکه به دستار بندې کې چې مون طالبانو ته پټکی دو نو خو مشران استادان یې دي کړه دې قابل نه چې ستا پسر پټکی کېدم دا به سید تاسو له لاس کې درکم او تاسو یې کېده وی ته دا ما پسر کېدا نو پټکی او چت او پسره وته کې خاود وی ز تاجم ملاو شو اغالک ورته وی وی تخت خو پرون ملاو شو او تاج نن درته ملاو شو خو دا هغه مولا د خدای داسې کی وی د مرادونه پاش کړل وی او ما کاسه شو بادشاہ خدای ورنګي بالګیر لور نو بعضی وخت به خدای ته چغه او درخواست بکې او بعضی وخت بلکې یو خبر راشي ابم خدای اوري ابم اینی یعلم ما فی صدورکم ستاسو پسینو کې چې سپراتلی الله ته خبردار الله علیم بذات الصدور ما ته چې په خلیو نه زبا ورم کنه او کله کې کوم چې ستا پروتي نو ما ته دا غي پته نه لګي د کشف خواندانو ته بعضی وخت الله خو بعضی وخت یې ته مونږ کشف د چا په اختیار کې نه کله وته خدای خو کله وته الله نه خي لیکن الله بادشاہ انی قریب تا ته نږدې خلینا بده خبره نیوته دا خلینا او لکه بده خبره راغلی او الله عزت خبردار نو الله نږدې په مکه مکرمه کې د بیت الله په خوا کې یو درې کسان ناستو یو اسخر او دوی زمانو او یو د قریش او د ثقیف ته خاندان یا یو د ثقیف او د قریش درې والا ناشتي او هغه یو بل ته وی چې لکه زمون خو خدای پاک ښکارا خبره اوري او پټه چې به اوري او کبه پټه نه اوري او چې د ښکارم اوري او کنه اوري ابل استاس خیال دی ابل چې را د ښکارا خو اوري زما خدا خیال چې مون ښکارا خبره کو الله یې اوري خو پټه خو نه اوري اوس نبی علیہ السلام لری لګیاري طواف کې هغه د دین نه خبر دا بل ورته وی چې نه چې زمون پټه اوري او شترا سره نه اینو یې نه زمون ښکارا اوري او شترا سره نه اینو یې نه نو پټه به ما اوري ګوري فورن قرآن شریف کې په نبی علیہ السلام الله پاک آیات نازل کړ دا درې کسان لګیا دي په دې سوچ فکر کړي یو یې دواړه نوري یو یې ښکارا اوري او پټه نوري بل و چې شتا خو نه چې ښکارا اوري او پټه بم اوري ورشه ورته وایا
چې الله تاسو ښکارو پټ سکے چې تاسو په کوټه کې دنه بربند ناس یې نو بیا هم ستاسو نه خبردار او ستاسو په زړه کې کوم شی تېرېږي هغې نه رب العالمین خبردار. اذا سألك عني عبادي فإني قریب نزدې الله لري د دومره کائناتو مالک د دومره کائناتو بادشاہ هغه لري نه هغه نزدې وي هغه نزدې موري او هغه لري ماوري. په یو جهاد کې صحابه کرام روان دي او چې په غونډه به خطل نو دی به الله اکبر الله اکبر په زور به وازونه کول. نو نبی علیہ السلام مبارک ورله आवाज ورکړه چې نرمیو کې اربعوا علی انفسکم نرمیو کې دا څه کوي چې کوم جوړی کړی ولې نرمیو کې چې الله ستاسو پټي موري انه قریب مجیب نزدې دې درتا او پټي موري نو چې ولې وخت دا نه مړې خراب کړي. یو صحابي وی زو سره په ساوي شاته سورم نو ما لا حول ولا قوه الا بالله. نبی علیہ السلام غوریدل بما ته وی چې د جنت د خزانو یو خزانه درته نه خې مې د الله رسول او خایا وی لا حول ولا قوه الا بالله د جنت د خزانو خزانه ده. علماء معلومه چې ګوره جهر مطلقاً ښکارواله منه نشو ځکه چې هغه اوخ واله شاته ناس ته هغه ښکارا ذکر وکړو خو هغه ډېر زیات چغې واله نغوی ته وی چې دا جهر مفرد دا ډېر چغې مو ده الله مړې خرابوي. تو سوی چې ګنې رو اویم نو ابا نوري دا چې ډېر چغې وام نو ابا اوري نه پټه موري ادعوا ربکم تضرعا وخفیا الله ته چې چغې وهې نو پزارې وهې او پټ وهې پټ الله ستا ښکارم اوري او الله ستا پټم اوري الله دروازم اوري الله د شپېم اوري الله په پښتوم پیږي په عربیم پیږي په انګریزیم پوهېږي الله د ماشوم په چغوم پیږي او د بوډا په چغوم پوهېږي. الله نه یو شی پټ نه دی دا ټول ژبې الله پیدا کړي دي دا ټول انسانان الله پیدا کړي دي. یو کتاب کې مې چې یو واقعه لیدلې وه یو بت پرستو او بت تناستو بت ته صنم وی په عربی کې په سواد صنم او جمع اصنام راځي. نو دی لګیا دی هغه بت ته فریاد کوي یا صنمو یا صنمو یا صنمو اے زما خدایا ابوت ته وی صنم. نو سترګې ورغلې خوب ورغې نو په خوب کې د صنم په ځای ته لفظ د صمد وته یا صمدو صنمو په ځای یا صمدو صمد د الله نوم دی اوس اے بے نیاز بادشاہ اے حاجت روا بادشاہ. نو چې ویا صمدو نو فوراً الله आवाज ورکا ولی بندا ولی نو فرشتي ورته وی خدایا خله خطا شو هغه خو صنم بت ته چغواله خدا صنم په دې ته صمد دخلې نه وته نو الله کافر دې ټول شپه بت ته تیرا کړی دا هغه نه غواړي او چې صخلې غیر اختیاري خله خطا شو صمد وت نو تا ول आवाज ورکا الله وته سوي الله وی چې هغه بت ته ټول شپه نه ټول کال چغې واله او بت ول आवाज ور نه کړ نو که غیر اختیاری پتیر کې مخلې نه د ما نوم اوخته او زم आवाज ور نه کم نو موبوت کې به فرق شي موبوت کې به څه فرق شي. خدای پاک هغه سړي ته هغه یو ټکی نه ایمان ور نصیب کړ غیر اختیاری خلې نه غیر اختیاری او خدای پاک هغه د ایمان او د اسلام سبب وکړ. نو چې مونږ قصدان خدای ته چغو یا الله یا الله یا الله یا الله او په دل کې بیا چغو او جاړې وسره په جړه مل لري عزت خوشالي او بیا د شپې ورته چغو د شپې بیا ډېر خوشاليږي او بیا د شپې په اخره سکه ورته چغو او یقین دی چې پیغمبر علیه السلام د قرآن شریف آیات ما ته ویلي دي اذا سألك عبادي عني فإني قریب بندگان زما متعلق تا سوال کوي زور نږدې نو خدای بیا مني ښا پیغمبرانو دا چغې خدای ته وایلي دي په سکندونو کې ورته الله مدد راغلی صحابه کرامو دا چغې الله ته وایلي دي په سکندونو کې د الله مدد راغلی دي. نو زما د خبرې خلاصه څه شوه دا د عقیدې خبره ده دا وړه خبره نه ده د عقیدې خبره ده چې الله نږدې دی الله څه دی
نزدې دی او هر چا ته نزدې دی او د هر چا فریاد اوري او هر انسان له پکار دی چې په تکلیف او مصیبت کې الله ته چغه وایي او عقیده هم دقه ولري چې خدای نزدې دی الله لرې نه دی بس دا عقیده دی ولرله نو بس بیا بېغم اوسه بیا اس فکر او سوچ چې ونه کې بیا به خدای ستا دعا قبلوي او دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا نشته دا صفت ما سوا د الله نه د بل چا اوس ته ما ته دې وخت کې نږدې خبره اورې خو که ته لاړې او هغه سړک ته ورسېدې نو بس بیا دا صفت ختم که ته ما سره نږدې ناستې خبره به واورې خو که ته اخوا شې بیا به یې نه اورې او که ته د ورځې وي نو ته به واورې خو که شپې بیا به واونرې او که ته ویښې خو واوبرې او که ودې بیا به واونرې او که توجه دې ما ته نی نو بیا به هم نه اورې او خدای پاک داسې نه دی نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي نه پام بل خوا بدلیږي هر وخت اوري او د هر چا اوري نو دا به زمونږ عقیده وي الله دې زمونږ ټول مشکلات په خیر او په خوشحالۍ باندې بدل کړي حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا کړ د تور اسحاق خټې نه الله آدم علیہ السلام وجود جوړ کړ او دې پیدا کړ چې کله پیدا کړ نو رب العالمین دې کې اوس د علماو څه اختلافي اقوال دي خو زه بس تاسو د پوهې دپاره چې تاسو پې پیش هغه اسانه توجیه درته وکړم اگر طالبانو درته نه کوم رب العالمین دا فرشتې هم کېنولې او دا آدم هم کېنو او بعضې څیزونه یې ورته وښول نو با هغه څیزونه داسې و چې هغه د فرشتو په علم کې نه راتلل او د آدم علیه السلام په علم کې راتلل هغه زده کولی شو او فرشتو نه شو زده کول لکه زه به د هغې یو مثال درکم لکه غم شو لوګه شوه موروالی شو خوشحالي شوه اوس فرشتې په دې نه پوهېږي په هغې لوګه خو نه راځي په هغې تنده خو نه راځي هغې لوګې تندې نه څه خبر دی په هغې پریشاني خو نه راځي هغې د پریشانۍ نه څه خبر دی او آدم علیہ السلام په دې امورو په دې ډوډۍ او په خوراکه خو که جنت کې هم پیدا دی نو جنت کې خو ټیک ده چې لوګه نه راځي لیکن د خوند لپاره خلک ډوډۍ بخوري موړوالی خو راځي که نه تنده خو په جنت کې نه راځي لیکن د خوند لپاره به خلک په جنت کې اوبه څکي نو هغه د تندې ضد خوب راغی که نه چې موړوالی دی نو دا قانون دی چې یو ضد راشي نو په بلې خلک پوهېږي څه ناسته خوشحالي آدم علیه السلام ته میلو شوه او ډېره خوشحالي ورته میلو شو په جنت کې خوشحالي نور هم زیاتېږي ځکه هغه کیفیتونه چې هغه انسان د هغې ادراک او د هغې پویه حاصلېدله او د فرشتو په هغې نه پوهېدل هغه څیزونه یې ورته وښول علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين نو یوازې آدم علیه السلام ته نه دي ښودلی د فرشتو ته په شریکه یې ورته وښول خو علما لیکي چې د آدم علیه السلام ذکر وشو او د فرشتو ذکر ونه شو په دې کې حکمت ده چې د علم کومه فایده و هغه آدم علیه السلام حاصله کړه او فرشتو حاصله نه کړه بعضې حضرات وایي چې دې کې مختلف توجیحات دي خو زه درته هغه اسانې ویم چې تاسو پې پیش تحقیقي ګرانې د طالبانو درته نه ویم او بعضې حضرات وایي چې نه دا د فرشتې خو د مخکې نه الله پیدا کړې وې نو هغوی سره چې متعلق کوم څیزونه او ورته الله په زړه کې مخکې نه اچولي او آدم علیه السلام یې وروستو پیدا کړ نو ده سره چې کوم څیزونه متعلق دي نو هغه هم درته هم خدای پړه کې واچو لکه ماشوم چې خدای پیدا کی نو مدرسه کې د سبق نه ویلې خو دې په لوګه پیژني او د مور په سینه راښکلو دی پوهېږي چې د مور سینه به څنګه راکاږي دا خو ته چا چل نه دی ښولی دا الله ورته په زړه کې پخپله اچولي یا د جړا چل ورته خدای پاک ښولي چې دی بیمار شي تکلیف شي نو دی جاړي یا مور ته لاسونه ورچول په دې باندې دی پوهې دی خپې اړقول په دې پوهې دی چې ګرمي وشي یخني وشي نو دی جاړي په دې پوهې دی دغه رنګې فرشتو سره چې کوم څیزونه متعلق وو الله ورته زړه کې اچولي او آدم علیه السلام سره چې کوم څیزونه متعلق وو هغه دته خدای پړه کې ور واچول د آدم تخصیص یې ځکه وکړو چې دې وخت کې دته واچول فرشتو ته مخکې اچولي دي نو الله اوس د ټولو نه امتحان اخلي انبئوني باسماء هؤلاء دا څه شی دی دا څه شی دی دا څه شی دی هغه څیزونو تپوسونه یې ترې وکړل چې هغه فرشتې سره د هغوی اړو څه تعلق نشته او نه فرشتې پېژني او نه فرشته جواب ورکولی شي او حضرت آدم علیه السلام د یو څیز فرفر جواب ورکړ جواب یې ورکړ وګوره وی انی اعلم ما لا تعلمون فرشتو ته وایي زه پوهېږم په هغه څیزونو چې تاسو په هغې نه پوهېږئ
زه اصل کې دې دپاره دا آدم نه پیدا کوم چې دې فقط زما عبادت وکړي، دا خو به کوي اخو به په مقرروم خو دې صرف دې دپاره پیدا کومه چې زما دین او زما احکامات و خلیفه شي هغه مخلوق ته ورسوي، او هغه رسول به اله کېږي چې د خپله پویه حاصله شي، د علم وي چې د یو سړي علم وي نو بل ته به دین ورسوي، که د یو سړي علم نه دی به بل ته څه وښایي. لکه ما مونځ زده کړه زه به بل ته مونځ وښیم، او چې ما مونځ نه زده کړې بل ته به څه وښیم. ما د حج احکام زده کړي دي نو بل ته به ورسوم، او چې ما په خپله د حج احکامات نه زده کړې په حج نه پوهېږم بل ته به څه ورسوم. یو سړي د دې حج په دې لومبۍ ورځ باندې د مینا په دې لومبۍ ورځ تاسو د الله ټول بوتلی کې هغه درې کاره کول دي. لاول جمره عقبه ورته وایي غټ شیطان دا پښتانه دا ولي غټ شیطان په وو کاڼو. دویم نمبر بیا ورپسې ذبح کوي، دم شکر ورته وایي الالا. دریم نمبر ورپسې سر خري حلق ورته وایي، او څلورم نمبر بیا ځي طوافي زیارت لا. خیر هغه په دغه ورځ هم کولی شي سنت دی، په سبا هم کولی شي، په بله ورځ هم کولی شي. د دوو کسانو یو بل سره جګړه راله، یو ورته وایي چې دا شیطان به مخکې ولو سر به وروستو خرایو، بل ورته وایي چې نه سر به مخکې خری شیطان به وروستو ولې. جګړه جوړه شوه، دواړه امیان دي، پته ورته نه لګي. یو سړی را روان و برګ رومال یې سر نه تاو کړی، نو اکثر هغه زمانه کې دا برګ رومال به حاجیانو سر نه تاوه. پخوا چې به حاجي د حج نه راغی مونږ ته یاد دي چې رابغې نو څو ورځې به یې سر نه برګ رومال تاو کړی، دا به ردی نه خو که څوک میلمراشي کې دی پکې پېژنې چې دا حاجي صاحب دی. نو دا اوس د دې غریب حج اوس نه دی کړی، هسې برګ رومال د سر نه تاو کړی دی. په دې ګوندلو دی میله کې چې دا کم څاروي خرڅوي دا ټیکهداران، نو دوی حجونه نه کړی خو سر نه برګ رومالونه تاو کړي. نو دې اوس غریب حج نه دی کړی، برګ رومال یې سر نه تاو کړی دی، او خلک ورته هسې حاجي صاحب وایي. او چې دې دواړو دا سړی صحیح که هلکه وایي دا شیطان به مخکې ولو، بل وایي نه ذبح به مخکې کوو. وایي هغه د حاجي صاحب راغی ورېږه د هغه نه به تپوس وکړو چې هغه څنګه رانږدې شو. حاجي صاحب وایي دا د اختر په ورځ به دا شیطان مخکې ولو او که دا ذبح به مخکې کوو. اوس که هغه ورته وایي چې حاجي خو نه یم خو دغه یې خرابېده، پوزیشن یې خرابېده. هغه ورته راسټ داسې وګرو، یاره وایي ما ته دا هغه دې خبرې مه کوې بیا ما له جړا راځي. ګوره هوښیار سړی دی ته وایي ما ته هغه ځای خبرې مه کوې بیا ما له جړا راځي، ځان یې په دې خلاص کوو. اوس هغې خوار حج نو کړی سي برګ رومال تړلی، نو هغه له خو بل ته به څه ووایي. نو قانون دا دی چې تا له خدای کومه پویه درکړه، ناپویه به بل ته رسی که نه، چې پویه دې نیسه به ورسی. نو حضرت آدم علیه السلام ته الله خلیفه دی، د خدای احکامات به امت ته رسی، مخلوق ته به رسی، نو اله به رسی چې پویه خو یې وي که نه. اوس دا ډیوټي د فرشتو نه ده، دا ډیوټي د چا ده؟ د آدم علیه السلام. د فرشتو ډیوټي سره د هغې له الله نورې ډیوټۍ ورکړي دي، باران کې مقرر کړي، صرف په هوا مقرر کړي دي، څه د مور په ګېډه کې په بچي جوړولو مقرر دي، خو ورسره تسبیحات به وایي، سبحان الله به وایي، الحمدلله به وایي. هغې له هغه ډیوټۍ دي، هغوی ته دا ډیوټي نشته چې ته شاه به تعالی مې علم درک او ته کښېنه او درس و تدریس کوه، او یا په ممبر کښېنه او خلکو ته تقریر کوه، او یا په مدرسه کې استاد شي او خلکو ته به دین رسې. دا ډیوټي د حضرت آدم علیه السلام. نو الله وی چې تاسو نه پوهېږئ چې کوم انسان مقررومه به زما خلیفه وي، زما احکام به خلکو ته رسوي، او زما احکام چې خلکو ته رسوي به مولوي، به عالمي، هغه به عبادت هم کوي ورسره. خو د ټولو نه مخکې د عبادت نه مخکې علم ضروري دی که نه. عبادت بالا کوي چې د مونځ به کله کوې ته چې د مونځ علم دې راشي، حج به کله کوې حج عبادت دی چې د حج علم دې راشي. نو دله مخکې علم پکار دی. نو اوس به پته لګېږي چې زه کوم مقصد دپاره آدم پیدا کوم، هغه مقصد علم دی. ابه تاسو کې زیات دی او که په هغه کې زیات دی. نو چې هغه امتحان یې واخېسته، نو آدم علیه السلام د علم په پرچه کې اول نمبر راغی. اول نمبر چې الله ته څه تپوس کو نو د هغې جوابونه یې ورکړل. او فرشتو ته خو چونکې هغه څیزونه د هغې سره تعلق نه لره، نو هغې په سر ناړو پوی نو جواب یې ورنه کړی شو. الله ځکه وایي انی اعلم ما لا تعلمون، فقط عبادت له نه پیدا کوم خو تاسو زما کوئ.
زی پیدا کوم دی لکه دی به زما عبادت هم کوي خو د عبادت نه مخکې به زما علم او زما دین خلقو ته رسوي ملا وی عالم وی د علم په بنیاد رب العالمین آدم علیه السلام له په فرشتو ترقی ورکړه ولې بیا فرشتو ته الله حکم وکړ چې اسجدو لآدم شابه اوسه د سجده وکړي دا فضیلت د آدم علیه السلام په فرشتو په څه باندې شو په دې نه چې جنت کې اوسېږي جنت کې ټولې فرشتې پې لګیا دي دا فضیلت په دې نه دی چې دی به عبادت کوي دغه وخت کې خو آدم علیه السلام د خدای عبادت هم نو شروع کړی او فرشتې خو په اربونه کربونه کاله لګیا دي د الله عبادتونه کوي دومره عبادت کوي لا یسأمون ستړي کېږي نه پې خوب راځي نه پې ستړی راځي نه پې تکلیف راځي نه پې بیماری راځي کومه فرشته چې الله په کم وخت پیدا کړې ده او کومه ډیوټي والا مقرر کړې ده په هغه ډیوټۍ لګیا دی امکار ښیي ورسره د الله عبادت هم کوي نه لوږه شته نه تنده شته نه ستړی شته نه بل څه شته او دونه عبادت چې زه درته نشم په دې اسمانونو کې نبي علیه السلام مبارک یو ځل فرمایي وی اتت السما اسمان چینګار کوي وحقت لهان تعطو ودا ولا مناسب دي چې چینګېږي ولې یو لږ په اسمان کې داسې نشته چې ما ته پې فرشته په سجده نی پرته دونه عبادت کوي فرشتې او د قیامت ورځ چې څومره عبادت یې وکړه دا په اربونه کربونه نام زیات کال عبادت او چې د قیامت ورځ شي نو دی به سر پورته کړي د سجدې نه څوک به د رکوع نه سر پورته کړي څوک په قیام د سر یې ښکته کړی دی به سر پورته کړي د چا یو ډیوټي د چا بله نو دی به څه وایي سبحانکه خدای ته د هر عیب نه پاکې ربنا یا ربنا ای زمونږ ربه ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې غم دله نه دی کړی مونږ څه عبادت دی لوبې نخریم شروع کړي دی په هغې باندې په خدای پاک باندې د ورځې 15 شپېته احسانه ولاړو چې خدای دا مې دله وکړو روژه مې دله ونیول روژه مې دله ونیول دغه عبادت خو فرشتو کو او بیا م ورته وي په سجده ورته پروزی د الله حکم څوک وایي سجده الله ته وه په طرف د آدم وه څوک وایي نه دا تعظیمي سجده وه بس د الله حکم هغه وخت جایز وه پریز ورته سجده ورته وکړئ د دغه علم په برکت باندې الله حضرت آدم علیه السلام مسجود الملائکه جوړ کړه د فرشتو مسجود چې هغې ورته سجدې ولګول او د هغه علم په بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیغمبر جوړ کړه ابوالبشر یې جوړ کړه او دنیا ته راکوز کړه د احکاماتو د رسولو دپاره که د عبادت وی خو عبادت خو فرشتې کوي او فرشته به د انسان په شکل کړی وه که نه چې د لاندې ځه او الله سره د بچو د پیدا کېدو بندوبست هم کېدی شو په بله طریقه هم بچي پیدا کولی شو نه علم هغه برکتي څیز دی چې الله د دې علم په پرچه کې حضرت آدم علیه السلام پاس کو فرشتې پاس نه شوې الله د علم په برکت د آدم علیه السلام لویي په فرشتو ښکاره کړه الله د علم د آدم علیه السلام د پرچې په پاس کېدو په خپل هغه په دغه فرشتو باندې د خپل هغه علم اظهار او دغه وکړو چې تاسو ته معنی وي چې نه پوهېږئ زه پوهېږم او د علم په برکت هغه مسجود الملائکه که د فرشتو سجدګاه او د علم په برکت یې وله پیغمبري ورکړه دا یو مثال دویم مثال ته به دله راشم زمارونو حضرت دې کې ډېر مثالونه دي خو زه غټ غټ مشهور درته وایم حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ نو جیل ته د زلیخې د برکته لاړ جیل کې ورسره یو دوه ملګري شو دو کسان یو کس هغه به د بادشاه دپاره جوس تیارول مشروبات جوسونه د انګورو نه او د نورو څیزونو نه میوونه به یې وکړل بادشاه له به یې ورکړل او بل کس د بادشاه لنګري و هغه به وله ډوډۍ پخوله هغه به ول ترکاري پخوله دا دوه کسان دغه دوه کسان چې لمسولو د بادشاه د دشمنانو او پیسې وله ورکړې وې چې ته به دا کار وکړې چې ته په ډوډۍ کې زهر واچې او ته به ورته په دې جوسو کې زهر واچې چې دا بادشاه مړ شي هغه چې کله هغه سیز تیاره د ډوډۍ والا خو دوکه شو هغه خو په هغه خپله ډوډۍ ترکاړی کې ورته په یو طریقه زهر واچو جوسو والا اړه کې سوچ وکړه چې دې بادشاه خو موږ سره ټول عمر احسانات کړي دي موږ له تنخوا راکوي موږ سره مینه کوي او موږ د ده په برکت باندې الله موږ له روزي رزق راکوي نو ولې ظلم وکړم او وفادار هغه وانه شو اوس چې څنګه بادشاه ته ډوډۍ هم کېښودی شوه او جوس هم کېښودی شو
نو دا جوسو والا په بادشاہ نور ابراهیم راغی چیرې ما خو په جوسو کې وتا زهر نه دی چولې خو د بل مرګري په ډوډۍ کې به خامخا چولې ځکه چې پیسه وته میلاو ده او ما ته پته اسنه بادشاہ مړ نشي چې بادشاہ ډوډۍ ته کېناست نو د جوس والا بادشاہ ته بادشاہ سلامه دا ډوډۍ نه خوري کې زهر دی ډوډۍ والا وی چې د خوم پیسې اخیستې دي د خوم ویلو چې د بده کې زهر اچوم وته بادشاہ سلامت دا جوس ونس کې دی کې زهر دی بس بادشاہ خو لاول اړه وکړ دواړه گرفتار او اورګه اوس په پته لګيږي تحقیق وکاو ډوډۍ راواغښته او سپیتا یا بل شي ته واچوله هغه خو زهر په کې واقعي ترکارۍ کې زهر و په مړ شو جوس راواغښته هغه پس بیا په بل شي اوس کې هغه ایس ورته نه وي بس دا دواړه جیل ته ولېږل انویسټیګیشن تحقیق شروع دی او دا په جیل کې لا په حال پراته دي سزا به وروسته ملاوي تحقیق کوي چې واقعي غلطي یو په یو الزام ولګاو بل په بل الزام ولګاو دواړه چې لاړه یوسف علیه السلام په جیل کې دا ورسره ملګري شو دواړه خوب ولید او صوبې فردي خوب یې جوړ کړی خو نه خوب یې لیدلی نو دواړه حضرت یوسف علیه السلام به هلته د خوبونو تعبیر ورکاو اوس یوسف علیه السلام لا چې الله کومه بهتري ورکړې ده په خپل وروڼو باندې هغه هم ګورې په علم او کم علم د خوبونو د تعبیر علم دا ولا خدای پاک ورکړ نو دې دواړو یوسف علیه السلام ته کېناستل او یو ورته وایي چې ما خو خوب ولیده څنګه خوب دې ولیده انی ارانی اعصر خمره ما خوب لیده چې زه انګور نه چون کوم او د هغې نه جوس وباسم شراب ته جوړوم بادشاه له ورکړم بل ورته وایي انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا ما خوب ولید چې زما د سر د پاسه ډوډۍ پرتې دي او روانه یوسف د دې خوب تعبیر حضرت یوسف علیه السلام په اول هغوی ته د الله د توحید او د وحدانیت خبرې وکړې او بیا ورته وایي د خوب تعبیر دې دا دی چې د یو ته وایي تا چې وایي چې زه انګور نه چوڼومه ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه په خپل پوسټ باندې واپس بحال کوي په خپل ځای به دې لګوي او ډیوټي به دې ومغوي چې بادشاه له به جوس جوړی او شراب به پیس کې او جوس به پیس کې بل ته څه وایي وایي ستا ته به په سولی کېږي تا ته به سزا میلاویږي دی به بری شي په ډیوټۍ به واپس بحال کېږي او ته به په سولی کېږي او تاوی چې زما په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان د هغې نه ډوډۍ تښتوي داسې چې ډوډۍ وړم او مارغان ترې وړي تحمل الطیر منه مارغان ترې ډوډۍ وړي نو وایي ته به په سولی کېږي او مارغان به یې سر غوښې تښتوي چې هغه کم کس متعلق د خوب نه د معلومه کړه چې دې بری کېږي نو یوسف علیه السلام هغه ته وی وی اذکرنی عند ربک وی ته به بری کېږي او واپس به په ډیوټۍ بحال کېږي نو بادشاه ته لږ ما یاد کړه چې یو مظلوم بې کسه جیل کې پروت دی او څوک پرسان حالي نشته نه مې پلار شته چې د ما تپوس وکړي نه مې رور شته چې تپوس مې وکړي نه مې خورایې شته نه مې رواره شته نه مې تربور شته هېڅوک نشته زلیخې سپېرې هم ما ته لاس راواچو چورلټې جیل کې د واچولو او بادشاه ته خو پته لګېدلې وه چې حضرت یوسف علیه السلام بې ګناه دی لکه ماشوم ګوۍ ورکړې وه د سینې د تیره ودونکې ماشوم ګوۍ ورکړې وه د زلیخې د یوسف علیه السلام کمیس لیدلی و که نه چې زلیخې ورپسې منډه واله زلیخې وې دا خو ما ته یې لاس راواچو یوسف علیه السلام ویې نه ما نه مطالبه د ګناه کوله ماشوم د مور پیر اودل هغه د مور هغه سینه پرېښوده وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين کله د یوسف کمیس ته مخکې نه شلیدلي نو دا ښځه رښتونې د دې پې ورته هغې ته ځان بچ کوو نو جامې وشلیدلې وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين او که کمیس د شا نه شلیدلی وي نو زلیخه دروغجنه ده دې ته تښتېده و هغې ته کمیس راښکلی دی نو کمیس یې شلولی دی نو هغه ماشوم چونکې د قوم د هغې نه مو د تېرودونکي و داسې ماشوم خبره خلک مني فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم چې وکت کمیس د شا نه شلیدلی و پته ولګېده ډک مجلس کې د ماشوم خبره دروغ کېدی هم نشي دلیل هم مضبوطو ورته وی چې دا خو د زلیخې ستا ګناه ده ډېره تښتېده یوسف اعرض عن هذا یوسف دې خبرې نه قلار شه بادشاه ورته وی
واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین او هغې ته وایي زلیخې ته چې توبه وباسه معافي وغواړه غلطي ټوله ستا ده خو بهر کې زلیخې زور لګولو چې یوسف د جیل ته شي که دې بار یې خلک یې ویني نو ما باندې الزامونه راځي نو جیل ته ولېږي نو فرسان حال بھی نشتا غالب تو چې سچا د خلاصي امید وی اذکرنی عند ربک ما بعد بادشاہ ته یاد کی چې یو مظلوم بے کسب سو کا جیل کې پروت تپوس کوونکی څوک نشتا الله وی اوہو تا د بادشاہ ته واسطه جوړه کړه چې ما وته یاد کا دا دې څوک ته پیغمبر د پیغمبر ډایرکټ نسبت چا سره ای الله سره ته زما پرسان حال نشته زه چې یم زما تپوس والا څوک نشته زه دې تپوس والا فلبث فی السجن بضع سنین و یو اوه کاله به نورم په جیل کې دا ټکې دی ولې اوس پیغمبر ګناه نه کوي او نه تې ګناه شوې ده لیکن الله خفه شو په دې خبره زه چې یم نو زه چې یم نو ما نه ولې دغه نه کې ما نه مطالبه کوم زه پوه شه ته پوه شه ستا پرسان حال زما په لاس کې زه به دې تپوس کوم بادشاه ته سپارښونه کې اوه کاله علما کم و بیش اختلاف لري اوه کاله نورم په جیل کې او واقعي هغه یو سزا شو هغه په صلح که او چې په صلح که نو مارغان وراتل سر نه به یې غوښې ایستلې او هغه بل تحقیق یې وکړ هغه خو به جوسو کې زهر نه اچولې بلکې بادشاه د مرګه د هغه په وجه بچ شو نو هغه خو ډېر اعتمادي انسان وخته هغه یې واپس په خپلې ډیوټۍ بحال کړ نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې هغه چې کم په ډیوټۍ بحال شو د هغه نه خدای خبره یې راکړه د یوسف علیہ السلام ځکه الله وی تا ولې د تعالی وی خبره ته یې راشوه اوه کاله پس بادشاه خوب ولید انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات زه خوب وینم ټپې غواګانې مې ولیدې او سربې مې په خوب کې ولیدې شنه وږي مې ولیدل او اوچ مې ولیدل او اوچ د شنو نه تو شوي دي خلق مال فتوه راکې شابه جواب راکې هغې وی ادغاث و احلام ګډوډ خوبونه دي وما كنا بتحویل الاحلام موږ د خوبونو په تعبیر بادشاه سلامت نه پوهېږو چې دی اوی جوسو والا ته یاد شو خو تندي له ټس ورکړ او زما د جیل دوست خو اوه کاله مخکې ما ته ویلو چې بادشاه ته به زما خبره یادې چې خوب یې ولید ورته یاد شو دا څه وشو وی بادشاه ما له اجازت راکړه جیل ته مې ولېږه ځکه جیل ته تلل خو بغیر د تپوس پوښتنې نه کېږي نه خو داروغه نه به معلومات اخلي اجازت نامه به اخلي ما ولېږه هلته زما یو دوست ډېر خرچه تعبیرونه وباسي هغه نه بدله تعبیر د خوب وانه یوسف علیه السلام لالا ای یوسف ایها الصدیق ما له فتوه راکړه دغسې بادشاه خوب لیدلی هغه ورته د خوب الوي چې اوه کاله به قحط راځي اوه کاله به فراخسالي وي لاول دا سربې غواګانې فراخسالي ده او دا شنه وږي فراخسالي ده اوه کاله به قحط راځي بیا تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا اوه کاله کم فراخسالي وي نو دا وږي او غنم دا محفوظ کېدی غله محفوظه کېده او غله به ترېشلې خو هغه زمانه کې نه وي خو غوبل کوی به نه جوار به ټکوی نه او غوبل کوی به نه دا به په خپلو وږو کې محفوظ پرېږدی نو په ټوکر کې به یې واچولو او د پاسه به یې لیو که ګیر چاپېره به محفوظ پراتو او دقه ستاسو مشرانو د غنم هم کړي دي چې کوم غنم به تخم له ساتل نو موټی به یې ته جوړې کړي موټی به سنبال کې ښودی نو چې کم غنم هغه په هغه موټی کې دن نه دستکې ده لس کاله دې پراتي به چینجې نه کوي او نه به هغې ته سپږی وردی دا چل یې ورته وښو بادشاه چې پوه شو چې دا خو ډېر قابل هلک دی خوب تعبیر سره یې راته چله مو ښو وی لاړ شه دا هلک راولې یوسف علیه السلام پسې استاد راغی بادشاه دې غواړي هغه وی داسې چې ته وځم اوسو زه نه وځمه لاول زما د خبر تحقیق وکړي چې غلطي زما و که د زلیخې وه چې پته ولګي سبا زمزه خو پیغمبر جامه مې داغمنه نشي لاول معلومات وکړي چې لار زلیخې ته وي رښتیا رښتیا الوایا ماشوم خو ګوی کړی د خو ته رښتیا رښتیا الوایا زلیخې وي انا راودته عن نفسه د ماته مطالبه کړې د غلطي زما فاستعصم ځان یې رانه بچ کړی
غلطی زما وه بس چې دا خبره دنیا ته ښکاره شوه یوسف علیه السلام لاړ نو چې لاړ او بادشاه ته ودرېده نو بادشاه ورته وی تاله وزارت درکوم اوس دا وزارت یوسف علیه السلام ته میلو شو د چا په برکت میلو شو د علم په برکت د علم په برکت وزارت میلاویږي او الله ولا دا سیستم جوړ کړ دا علم د خوبونو خدای ورکړو د علم په برکت ورته وزارت میلاویږي ګنې جیلي دی او د جیل نه مخکې حضرت یوسف علیه السلام د وزیر مریی دی او بے کسب څوک جیل کې پروت دی وزارت میلاویږي د چا د وجې میلاویږي علم د وجې نه نو وی تا زه وزیر جوړومه خوښوه ځان له وزارت کم وزارت دله درکمه ستا د خوښې وزارت کم وزیر دې جوړ کم او ورته څه وی اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم ما لك وزارت راکې نو علما لیکي چې وزارت زراعت راکه ځکه چې دا قصه اوس به قحطونه راځي نو چې هغه سیستم دله برابر کم او څوک وایي چې نه وزیر خزانه خزائن الارض وزیر خزانه مې مقرر کا چې زه دله مال محفوظ کم د قحط به وروستو راځي خو صحیح دا ده چې خزائن الارض ځمکې خزانې زراعت والا وزیر مې جوړ کړ انی حفیظ علیم یو خدا دی چې د حفیظ حفاظت کوونکې مخا کرپشن راکې نشته خزانه به نه خرابو ستاسو غنم وغیره کې به نقصان نه راځي هغه وزیر د ملک د پاره خطرناک دی چې هغه کرپشن کوي او کرپټي نو به کرپشن نه کوم دوکه به نه کوم او خزانه کې خیانت به نه کوم او دویم نمبر علیم پویه مې شته الله راله پویه را کړې ده اوس د یوسف علیه السلام صفت په پیغمبرانو کې د څو د حسن پیغمبرانو کې د هغه امتیازي خصوصیت د څو د حسن لکه داسې ده حضرت موسی علیه السلام چې دی د هغه پیغمبرانو کې صفت ده چې الله سره خبرې کړې دي حضرت ابراهیم علیه السلام خصوصیت ته خاصه دوستانه ده خلیل الله او د موسی علیه السلام کلیم الله نجی الله د قرنګي د عیسی علیه السلام روح الله د یو خاص صفت ده په پیغمبرانو کې چې هغه حسن ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه بره معراج ته تلم یوسف علیه السلام مې ولیده الله دونه حسن ورکړی چې د ټول مخلوق نیم حسن خدای غله ورکړی نو په کار دا ده چې بیا داسې ویلې وي چې انی حسین جمیل اجعلني على خزائن الارض اني حسين جميل ما پزمکه په خزانو مقرر کولې د ډېر زیات خشته ما او ډېر زیات ښکلې ما نه د ښکلي والي هغې سره تعلق نشته تعلق هغې سره د علم دی اني حفیظ علیم زه کرپشن هم نه کوم زه صحیح امانتګر یم حفاظت کوونکی یم د خزانې او د فصل او علیم علم مې شته نو هغه شی ولا ورکو د هغې برکت څه حاصل شو ټول سیسټم یې ولا برابر وچلو قحط راغی نو څوک پې پوه نه شو او د بار دنیا خلک به مثل راتل غلیله او بیا فایده دا شوه چې د یوسف علیه السلام رونه هم خدای راوستل پلار هم خدای راوسته مور هم الله تعالی راوسته د مور هم خدای پاک راوستله او پلار هم خدای پاک راوسته او هغه ټوله بادشاهي د مصر حضرت یوسف علیه السلام ته الله حواله کړه یا غلامو په مصر کې او یا پورا بادشاہی رب العالمین د مصر حضرت یوسف علیه السلام ته حواله کړه دا د علم برکت دا د میانس کې یو خبره درته کومه مونږ د جومات دپاره ما تېره جمعه هم درته ویلو د جنریټر ډېر سخت ضرورت دی ځکه مونږ لا خو شمشاد حاجي صاحب د الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله دې په قبر انوار نازل کړي بچي ډېر خالقان دي د جنریټر تار هغه مونږ له راکړی دی دلته تار راوستلی د جنریټر خو په هغې باندې یو خو فاصله ډېره زیاته ده او چې پکې پې لږ زیات ولګو نو بیا هغه کار نه کوي نو اراده مو دا ده چې مونږ دلته خپل یو جنریټر د جومات لا جوړو او په هغې ډېره خرچه راځي که نه ډېره خرچه پې راځي نو تاسو څومره ملګري چې دوستان هغې نه مطالبه ده مونږ خو د جندې مندې نه غواړو تاسو ته پته ده دوستان مې ډېر دي یو دوه ملګرو ته مې وویل اوس به دوه درې جنریټره پې دلواله خو نه زه هغه قصه نه کوم او نه چاته داسې وینا کومه او تاسو د جمعې د جومات زمونږ ملګري یې او دا دی کې الحمدلله د حدیثو درس هم دی په دې مدرسه کې د قرآن درس هم دی پکې او زمونږ د جمعه هم ده پکې د دې هم ډېر الحمدلله د دې ته بیاناتو یو ډېره ښه فایده روانه ده نو تاسو چې څومره ملګري یې د داسې څوک وي چې هغه پکې پوره امداد ځکه په جنریټر سو 1,00,000 روپۍ لګي کم و بیش نو که څوک داسې وي ځکه ډېر لوی د ثواب خبره چې رښتیا خبره ډېره لویه ثواب خبره
تاسو ته فائدہ باندې د حدیث طالبان بتایلی جمعې مرګي دلته کې ذکر کیږي تصوف خدمت زمونږه فائدہ احمد قاری صاحب کوي هغه فائدہ هم ده یو جامع خبره ده او ډېر لوی ثواب بس تاسو کېږي ډېر لوی اجر او کدا سینی نو مرګري پکې لګ د زړه د اخلاص نه که تاسو یې ثواب د زړه د اخلاص نه داسې د 10 روپو د 15 روپو چندنه د زړه د اخلاص نه نو ډېر لوی ثواب دی اجر نه ما سره دی نه فائدہ احمد سره دی او نه بل چا سره دی الله سره دی الله دین سره نو د زړه د اخلاص نه صادر ګرځي او کدی نه بغیر هم څوک داسې 20 دوستان چې هغې پکې لږ زیات مدد کولی شي نو خیر دې مونږ ته بیا ځان له ووایه یا ما ته ووایه دوی ته نو بیا به څه طریقه به برابره کړو او د عمر دوی عمر ګرې د خپل طرف نه جومات چونه شروع کړې ده دا جومات زمونږ واقعي پیرن شوی الله دې وله اجر او برکت ورکړي او رب العالمین دې د دې اجر وله په دواړه جهانه باندې نصیب ورګرځولي کې دې سبونو میانځ کې پوره وګرځي چې دا ملګري تعاون در سره وکړي نو زما وروڼو دا د علم برکت یو دریم مثال دله در کوم د علم د برکت د جالوت یو بادشاه ډېر ظالم د هغه په زمانه کې الله تعالی طالوت دا هغه ته په زړه کې واچولو چې ته د دې جالوت مقابله وکړه نو هغې دپاره طالوت یو لښکر تیار کړ چې لښکر یې تیار کوله نو لښکر له چې کوم مشر مقرره و په هغې اختلاف و لویه کارنامه وه نو هغه لښکر له چې کوم مشر مقرره و بادشاه چې کوم د جالوت د مقابلې دپاره لښکر مقرره و نو له هغې یو وی ما مقرر کا بل وی ما مقرر کا بل وی ما مقرر کا نو هغه د هغې دپاره چې کوم مشر مقرره و نو هغې وله طالوت مقرر کړ طالوت یې وله مشر مقرر کړ نو چا وی چې دا غریب سړی او دی په ټولو خلکو کې غریب و وی دا غریب سړی دی مقرر کړ دا خو ډېر عجز سړی دی لم یؤتا له سعة من المال ده خو مال نشته دولت نشته او واقعي رښتیا خبره چې د غریب خبرې له څوک توجه نه ورکوي او چې غټ مالدار سړی یې مشر نو هر چا به خبرې له توجه ورکوله نو مشري دای سړي له پکار ده هغه په دلیل کې څه وایي قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وی ګوره د مشرۍ دپاره څوک پکار دی هغه سړی پکار دی د فوج د مشرۍ دپاره د فوج د مشرۍ دپاره هغه سړی پکار دی چې خو طاقتوري هندو کې نه د ذهن نم طاقتوري د وجود نم طاقتوري ځکه زمانه کې به چې کم کمانډر ان چیف و توره به هغه سره مخکې به جنګېده یاري هم نه کوي د ذهن نم تکړی د وجود نم تکړی او بل پویا علم پکار دی نو وی چې دا کم طالوت ما تاسو دپاره مشر مقرر کړ نو دله الله څه ورکړي زاده بسطة فی العلم والجسم زاده بسطة فی العلم والجسم دله خدای پویه ورکړي دې ځکه مشر مقرر ګوره د دې قرآن د دې ایت نه معلومیږي چې هغه سړی به د فوج مشري چې هغه کې وجود والا زاده بسطة دا مطلب نه چې غوښې پکې ډېرې دي لکه د بشیر جان په شان دی خو بیا د ګرځېدو ني هغه مخکې نه جهاد څنګه وکړي زاده بسطة فی الجسم دا معنا چې وجود یې دومره تکړه دی چې خلک یې لرې دی نه وویني که نه نو تیریږي او دا خو بهادر او علم پویه زیاته ده او په جهاد کې د پویې ضرورت نو وروسته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فقتل داود جالوت واتاه الله الملک والحکمه دا هغې په لښکر کې حضرت داود علیه السلام هغه جالوت مردار که او چې څنګه یې مردار که نو هغه له بیا خدای پیغمبري م ورکړې ده او بادشاهي مو له خدای پاک ورکړه دا د علم برکت نو زما وروڼو علم چې دی دا د الله د طرف نه یو ډېره لویه رڼا ده هر پیغمبر د خدای عالم دی عالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما بعثت معلما انما بعثت معلما زه خدای دې لپاره لېږلی ما چې خلکو ته د خدای دین ورسوم معلم استاذ ته وایي د الله استاذ لېږلی ما علم بل ته ښودونکي چې د بل چاته علم وښیمه د الله معلم لېږلی دنیا ته نو معلم به هلې چې په خپله خو علم وسري که نه چې چاته علم نه ورځي یو سړی هغه په سکول کې استاد و نو صاحب هغه
پا اردو پا کتاب کے راغلی وی درخت میں چیل بیٹھا ہے نو چیل پا اردو کے ٹپوستا ہوئی نو آغا ترجمہ کئی وی درخت میں چیل بیٹھا ہے وی پا اونا کے چیلے ناستے نو چاوتوی دہر خدای بندہ وی چیلے اونا تا سنگا خیجی وی دا غنونو چیلی اونو تم خیجی وی اخوار خو نه پوی ده کنه چې چیل چې دی نو دا خو ټپوس ته وای نو چې یو سړی ته خپله پویه نه ورځي بل ته بس خاورې پویه وښایي نو د مارونو یوه خو دا خبره شوه چې علم هغه رڼا ده چې خدای پیغمبرانو له ورکړی علم هغه صفت ده چې د الله خپل صفت دی علم د الله صفت دی الله په خپله علیم او خبیر دی او پیغمبرانو له خدای پاک علم ورکړی دی نو علم د دین دا ډېر لوی نور دی او ډېره لویه رڼا ده دا یو خبره شو دویمه خبره درته وکړم د علم متعلق د برکاتو زمونږ د دنیا دې زمانه کې چې کوم رواج دی نو خلک د علم په مقابله کې د دنیا د هنرونو له ترجیح ورکوي د دنیا هنر له د دنیا دا چې کوم صناعت دي هنرونه دا درته اوس ښیم ټیک ده بېشکه انجینري ده د کمال شی دی بېشکه ډېر لوی د کمال شی دی د کمال شی انجینرینګ نه دی ډاکټري طب نه دی د کمال شي د انسان دا غوږ نه دی دا سترګه نه ده دا خوله نه دا نعمتونه دي بېشکه مونږ یې منو نعمتونه د خدای دي انسان ته په دنیا کې ډېره لویه فایده روانه ده او د آخرت فایدې هم ترې روانې دي نه انکار نه کوو خو د کمال شی نه دی که د کمال شی وې که نه د کمال شی نو دا به صرف او صرف الله تعالی انسان له ورکړو حیواناتو له به نه ورکړو زما سترګې نعمت د خدای دی زه پرې د دین کار کولی شم د کمال شی نه دی که د کمال شی وی نو بیا انسان له خدای د کمال شی ورکوي حیوان له نه ورکوي د سترګو زیات طاقت زما نه د پیشو دی د پیشو زما په تیاره کې هغه نظر نه لګېږي کم نظر چې په تیاره کې د چا لګېږي د پیشو لګېږي او دا د پوز سیسټم زما نه زیات چې دی د میږي دی ما ته پته نه لګي په کوټه کې چې دی کې خواږه پراته دی او که نه دي پراته او دا طاقت خدای پاک چاله زیات ورکړی دی میږي له لږ ځای کې ته خواږه کېده اوس ورپسې ګوره چې هغه ورپسې کم دی نلین را روان کړي وي او د غوږ دا طاقت دا د انسان په مقابله کې د کوني نه زیات دی کوني پېژنئ که نه دا څاروکي چې پخوا چې به د خلکو غلاګانې کولې غلو نو دا کوني به یې ځان سره ګرځول نو کونی به په ځنګل کې باغی ګرځېدل نو کونی له به په خپه کې تاره چولې دا به ورسره مستقل وو نو هغه کونی به په ځنګل کې پرېښود نو کونی خو څاروي پسې زور کوي چې هغه څاروي له ځان رسوي نو چې کونی به کم خوا روان شو نو دوی به وایي دې خوا قافله ده دې کونی ته پته ولګي د کش پشې واورېدل د غوا میخې د څاروي کش پشې واورېدل نو چې دوی به په هغې طرف روان شو نو واقعي هلته به قافله کې خامخا څاروي وي نو هغه به یې لوټ کړله او که د خولې جبې طاقت د کمال وي خو د ما په خیال د خر نه کامل شی به بل نه نو د خر په شان غټ اواز بل څوک کولی شي د خر په شان اواز به څوک وکړي او که د وجود طاقت دا د کمال شی وي چې طاقت د زمري نه د کمال شی به بل کم او که د وجود لوړوالی د کمال شی وي نو د اوښ نه لوړ شی بل نشته کم دی نه ښکاري یا د اتي نه مضبوط درونوالی بل شی نشته دی او که ته وایې چې نه د کمال شی چې دی نو هغه څه شی دی عقل د انسان او پویو شعور د شعور نو دا د شاتو د مچې په شان شعور د بل چا نشته دی زما انجینیر چې کلم انجینیرینګ کوي نو بغیر د اسبابو د آلاتو نه نشي کولی یو ګلکار چې تاله دیوال وی نو هغه شی څه دی هغه ګونګړو چې هغه ویدان کړی وي څه ورته وایي سال ورته وایي او هغه مزه چې ورسره نیزه دی د نیغ دیوال وایي چې معمولي رقي نو هغه ګونګړو به ویدان کي چې د دیوال سیده والی به معلوم کی ښکته پورته او هغه شی به رواني او دا ګوټ چې برابروي نو د ګوټ دپاره یا خښته کېږي او یا پکې هغه څه ورته وایي هغه ګوڼیا پکې کېږدي نو هلی برابرۍ ګنې نه شي برابرو سوال نه پیدا کېږي او انجینر چې کله خپل انجینري کوي نو هغه سره خپل اسباب او آلات دي د هغې نه بغیر یې نه شي کولی او په رڼا کې به یې کوي چې ته به د ګیل کار نه لیدلی چې د شپې به کار کوي د شپې راته نه ښکاري انجینیر به د چېرته نه کتلی چې پول او کارخانې جوړوي د شپې جوړوي او که جوړي ځان ته به یې غټ لایټ لګولي لیکن دې خوا د شاتو مچۍ ته وګوره د شاتو مچۍ په پیټۍ کې دننه چې ښه تیاري ګورې دا کار کوي چې لږه رڼۍ د پیټۍ نه به تښتي ښه تیاره کې دننه ځان له سیټ کورونه جوړ کړي پنځه ګوټه ده که شپږ ګوټه کور یې ځان له جوړ کړي د شاتو مچۍ او یو داسې په سیدی کې جوړ کړي نه ورسره سر شته او نه ورسره مزه شته نه ورسره پیمانه شته او د شاتو د مچۍ د کورونو چې کم دیوال دی
دومره مزیدار اعلی دیوالونه یو دیوال او بل دیوال د یو بل نه ویخته برابر فرق نه لري کوم ځای نه خشته اعلی نظام روان کړی دی څوک مچۍ لګیا دي خپل چې دی کوم باچا دی هغې تکوین وایي ملکه ورته وي هغې له خوراک راوړي او څوک بچو له خوراک ورکوي د بچو چې کوم خوراک دی او هورایل جیلی ورته وایي چې د بچو له 3 ورځو پورې یا 4 ورځو پورې دوی مخصوص خوراک ورکوي او بادشاه له ټول عمر ورکوي ما د یو سړي نه اورېدلي و د یو ډاکټر نه وایي دا چې کوم خوراک د شاتو مچۍ دی بچي له ورکوي 3 ورځې او د بادشاه له ورکوي وایي که دا خوراک بوډا سړي وخوړ ځوانېږي خدای کوم ځای نه د دې په نوم رایل جیلي څه قسمونه په دې ډاکټرانو په ادارو کې رسلي دي خو هغې کې چې ته زرمه فیصد هم دا شی نشته ډېر معمولي شی دی د کوم ځای نه را پیدا کوي دا موم د کوم ځای نه را پیدا کوي بعد لګیا دي او هغې صاحبه د شاتو دا مچۍ چې دا کم دغی دا شات جوړ کړي ما دې پیټۍ کې غرار و د یو ډایرکټر نه مې تپوس وکړو مې دې پیټۍ کې دا غرار ولي دا دننه ته به یې ګنې څوک پکې چالو کړی دی وایي دا شات چې کچوي که نه نو دا مچۍ ورته دا وزرې وي د ببوزي په شکل کې د اوبتې اوچوي چې دا شات ټینګ شي یا خدایه پاکه د الله نظام ته ګوره او څوک مچۍ راوړي اوبه د هغوی ډیوټي په دې ده چې اوبه راوړي څوک مچۍ راوړي په دې وزرو کې زیړ څیزونه نیولي ګل ورته وایي هغه راوړي هغه جمع کوي سټور کوي چې دا زما خوراک دی د بچو خوراک دی او څوک نور څیزونه راوړي څوک په پیټۍ د په خوله کې ناستي خوله کې چې د بار نه مخالف سره نشي مچۍ مخالفه مچۍ چې راځي هغوی یې دقه دی کې لاول ججمنټ وکړي چې وی ګوري چې دا خو د ما د پیټۍ نه ده د بلې پیټۍ ده بس 5 شپږ پرې راغونډې شو په هغه ځای مړه کړي پرېږدي نه او چې ورته پته ولګي چې دا خو د ما پیټۍ والا ده مخکې هلته کې ورته ګېټ لګېدی نو بیا پرېږدي چې داس په مخه دې ښه ورځه پې څوکیدارې مچۍ بېلې ناستې دي دلته او دا مې اوریدلي دي چې بعضې مچۍ څوکۍ کوي هغې بار ګرځي را ګرځي لکه دا ملک جس چې بار ګرځي را ګرځي چې د بار نه څوک حمله ونه کړي هغې د پیټۍ نه بار ګرځي را ګرځي ګوري را ګوري چې د بار نه غلطه مچۍ را نه شي کوم شات چې پاخه شي د پاسه پیسیلو لګوي بندي کړي چې دا خراب نه شي دومره نظام دا شعور خدای پاک دوی له نه دی ورکړی او چې د پیټۍ سینګ کېښوده 100 پیټۍ کېده 100 پیټۍ په یو ځای پرتې وي د یوې پیټۍ مچۍ بلې نه ورځي د هرې پیټۍ مچۍ به دي دا په سوونو ګزه مزل به کوي او دا خوراکونه به راوړي او هره مچۍ به خپلې پیټۍ ته ځي د خپلې نه بغیر بلې ته ورتلی هم نشي دا نظام چې خدای د شاتو مچۍ له دا انجینیرنګ نظام څنګه خدای ورکړی هلکه طب د هغې یو مثال قاري طیب صاحب لیکلي دي په خطبات حکیم الاسلام کې وایي چې یو زمونږ په شهري علاقه کې اوسېدلو یو ځل ده وایي تللی ما باندې ته خپلوانو رشته دارانو کړ وایي چې هلته لاړم نو هغه ماحول مې ډېر خوښ شو چې دلته کې خو نه شغې شته او نه شور شته دی او زمونږ په شهري علاقه کې خو غر غور دی او لوګي دی او دوړې دي او دا د لکشو مکشو پر دی دا وایي هغې ته وایي چې ستاسو خو ډېر ښه ماحول دی او ابو هوا ډېره خشته ده هغې وایي چې واقعي ابو هوا خشته ده ماحول ښه دی خو موږ د بیزوګانو نه ډېر تنګ یو ځنګل نه راځي ډوډۍ رانه تختې کټوۍ تختې جامې تختې وایي په غم اخته یو وایي ما وایي چې اوس به م ته خلاص کړمه وایي څو ملګري یو ځای شو او لاړم د بازار نه مې زهر راوړل او ډوډۍ م پخې کړی زهر هم پکې په یو خاص اندازه باندې واچول چې ورېږه دا اوس به دا ډوډۍ به کېږي او شل 15 بیزوګانې دله اوس مړې کړم سبا به دله مړې کړم بل خلاص به کړم وایي چې ډوډۍ کې م زهر واچول بره موله په چت پاسه کېښودل وایي دې کې یو څو بیزوګانې راغلې مونږ ورته اوس پټ ناست وو چې دا به اوس مري که خیر وایي چې بیزوګان ډوډۍ اوچته کړه وایي بویه یې کړه وایي واپس یې کېښوده او زمونږ څیزونه خو خبر شو لاړې وی یو څو نورې راغلې چې هغې راغلې ډوډۍ ماتې کړې وی هغې هم په خولې په لاس کې ونیوې بویې کړې واپس یې کېښودې وی چې مې کتل یو غټ بیز راغی ملګري ورسره دي ممکن ده دا به چې د باچاو نو هغه ډوډۍ ماته کړه او بویې کړه وی بس لا یا به پکې ډاکټر صاحب و دغه حکیم صاحب وی خیر چې لږ ساعت تېر شو بلا بیزوګانې راغلې او هر یو بیزو سره شنه پاڼه ده وی هغه پاڼې یو طرف ته کېښودلې او ټولې اونخته هغه ډوډۍ وخوړې ډوډۍ پاکې خلاصې کړې او بیا یو بیزو ورله وه پاڼې راواغېسته او ورسې وخوړله او بیا وی په کوټه د پاسه په ګډا شوې مونږ ته به نیر نه ښکتله او ګډېدلې چې تاسو مونږ ته زهر ایږدی ګوره اوس ګوره بیزو له خدای په سپېمو کې لې باټرۍ چولې ده دلته زهر چې مونږ معلومو
نو په لیبارټري هم نشو معلومول یا لیبارټري به راته وایي چې دې کې زهر دی لیکن بیزو له خدای په سپېمو کې لیبارټري سیسټم او یوازې زهر نه د زهر نوعیت هم پېژني چې دا کم قسم زهر دی او علاج یې مو سره شته زر لاړې او سیبه پاڼې او پسې راوړه ویښ وړه تاسو ګورو ته خدای ولا څونه پوهه ورکړی بیزو له مونږ یو ځل دی ایوبیا د تلي ولته کې دا سره کېلې اوس فروټ موټر کې دننه پراتو نو شیشه رانه لاسې نیم کا خوب کې کولا پاتې شوی نو بیزوګان هلته ډېرې زیاتې دي نو هلته کې څه بیزوګانې مونږ هغې ته ولاړو په تماشه باندې یو هلک ما ته وي دا موټر د چا دی مې ته وي هغه سامان خو دا ټول بیزوګانو تختو چې اوس مو کتل یو بیزو سره د کیلو ګوتی ده په اونه کې ناسته ده بل بیزو سره د مالټو ګوتی ده او په اونه کې ناسته ده او مونږ سره ممپلي او بل سره د ممپلو ګوتی ده او په اونه کې ناسته ده او ته یقین وکړه چې دا ټول خلک یې پرېښو مونږ ته یې نیغ کتل اګاړي پسې مونږ راوځغلېدو که نه مونږ ته یې کتل او ښه مزېدار هغه مالټه به یې سپینه کړه پوستکې به یې لاندې وغورځو او ټنګری به یې خوړل نیغ نیغ راته ګوري ملګرو ته مې ګوره دا مونږ یو درشن دا کوي چې دا ستاسو پلار دې باندې دا وایي او کیله به سپینه کړه ښه مزې پوستکې به یې وغورځو او چک به یې تېوه او بل لګیا و هغه ممپلي به خوله کې واچول پوستکي به لاندې وغورځول مونږ ممپلي څومره په ګرانه خورو پوستکی به لکه بس خوله کې نال نه غورځول او هغه چکې به یې تېر یا خدای پاکه دا انجینران او ساینسدانان د کومې راغلل د خدای نظام تبلیغ له څوک تلي و بار ملک ته نو چې هغې واپس راتلل ته دا نو هغې کې یو کس و هغه به ږیره توروله او بار ملک ته لاړ ولته خو پردې ملک و ږیره نه توروله چې واپس راته نو افریقې ته تللو نو افریقه کې خو بیا ځنګل دی لرې لرې ځایونه دي دریابونه یې ډېر زیات نو هغې غریب چې پخوله ناستو دریاب په غاړه باندې او د یو کس ځان ته هغه څیزونه دي هغه ویښته پې توری هغې ځان له خوشته کړي لګیا دی او نیمه ږیره یې دلته توره کړې چې اوس واپس پاکستان ته ځو چې ویښته ځان له تور بیزو راله چې راله بس هغه سامان یې ترې غونډ په خلاصون ونیو او دریاب ته یې وغورځو منډې مونږ ورپسې منډې ووهلې خو بیزو را نار څه وتښتول خدای سړی حق حیران شو چې نیمه ږیره خو زما اوسه توره د نیمه سپینه پاتې شو دا څه په غم وړېده دا اوس بازار ته ځو ایرپورټ ته به ځو خلک وایي چې دا په داسې شوي دي نیمه ږیره توره ده او نیمه سپینه ده وی مونږ هم پریشان هلته خو بازارونه کې دارونه راغشتې وې او خو میره د صحرا د ځنګل دی وی خیر بس مونږ هم پریشانه وي هغه دې کې یو بیزو راله ورسره ډکي دي ډکي واړه وی ډکي لاندې په هغه اور کې کېښوده هغې ایرې یې کړل مونږ تماشه کوو چې دا څه مسله ده وی هغه ایرې یې داسې په ډکي راوګرولې او هغه ایرې رالي او په دې مخ مکې داسې او هغه چې کوم کس متاثرین والا دی که نه هغه نیمه ږیره توره شوې ده هغه ته نیغ نیغ ګوري هغه ته ګوري او هغه رالي پورې کوي وایي مونږ ورته چې هلکه داروي دله راوړل دا هماغه بیز دی چې سامان یې د نه وتښتو او دا د نور داروي دله ګو تا ته ګوري او دغه شی رالي وایي هغه وایي چې په غم مې ماخته کوې په بل غم ورته چې نه ته ورشه تا نه پیسه دي او که دلې دارو راوړي واقعي دا رنګ وي د ږیرې د توروالی وکړه او کنی نو د دریاب دی خو مخلاصو وینځي که وایي سړی مجبوره چې مجبوره کوي هغه غیرې را واغېشتی و هغه بیزو ورته وایي نیغ نیغ ګوري او په ټوله ږیرې یو شانتې ومږلې چې ویې مږلې ږیره ترې لاندې پرېوته مکمل ویښته په ځمکه پرېوتل اوهو مونږ هم حیران او پریشانه هغه خوارم په جړا سر کې ده خلک به وایي چې ته کال له به تبلیغ کې بار لاړې نو ږیره دې وخریده دا دې څوک تبلیغ بدنامي شوه زما بدنامي شوه دا څه او مونږ هم ډېر پریشانه او مکمل بیا پرېوت خفه و وی خیر و دې سره به څه کوو وی چې واپس را روان شو څومره دې تېرې شوې او کوم نوې ویښته راووتل ټول تور راووتل نوې چې راووتل مکمل تور راووتل ګوره هغه بیزو له خدای دا شعور ورکړی پوهې ورکړی چې دا دارو د دې علاج دی چې دا په سپینو ویښتو ومږه سپین به دې ختم شي واپس به تور راټوکېږي زه نن د دنیا په ډاکټرانو امریکا لندنه پورې وګوره خدای وکړه دا دارو دې څوک هم پیدا کړي یو ښکاري راته خبره کوله وی یو مرغۍ مو ښکار کړه وی چې مرغۍ م ښکار کړله نو وی د هغې دا خپه چې وه د هغې نه پټ تاو شوی و د زیړ لرګي پټ نو وی هغه پټم چې ته لرې که نو اډوکې مات شوی و نو دا چل یې کړی دی چې هغه مات اډوکې یو بل سره یو ځای کړی دی او د لرګي پټ یې تاو کړی د حیواناتو له هم خدای دا پوهه ورکړې نو دا سترګې او دا څیزونه دا د خدای نعمتونه دي د دې نه انکار موږ نه کوو
طب نه بغیر ډاکټر د علاج ونه کی نو ته به مونځ څوکې او ته به روژه څونه چې دا د خدای نعمتونه دي دی که زه خبره نه کوم خو د کمال دنیا سره تعلق دی د کمال سیس چې دی نو هغه څه شی دی د قرآن او د سنت او د حدیثو پویه او علم نو علم دا د کمال شی دی ځکه خو رب العالمین قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای علم الاولین والآخرین څومره لویه پویه ولا خدای ورکړې ده او د الله پیغمبر د الله ډیرک شاګرد دی او بیا ورته وی قل رب زدنی علما پیغمبره دا وایه چې یا الله ماله علم نورم زیات کې د علم دا نه وي چې د سترګو نظر راله نور زیات کا دا نه وي چې د غوږ د اورېدل راله نور زیات کا دا ورته نه وي چې د ژبې طاقت راله نور زیات کا دا ورته دا راته مه وایه چې د وجود طاقت راله زیات کا دا راته مه وایه چې مال راله زیات کا دا راته ووایه چې ماله علم زیات کا نو علم ډېر لوی نعمت دی رونو د دې خبرې زما مقصد دا چې تاسو د علم ته د قرآن او سنت خلکو لږه شا کړې ده الحمدلله مخکې په نسبت خو ډېره فایده ده اوس خو الحمدلله لیکن بیا هم تاسو له دا ترغیب در کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دې ته توجه ورکړئ په خپل هم سناسره دین پوهه زده کړئ قرآن باندې ځان پوهه کړئ حدیثو باندې ځان پوهه کړئ او دا تاسو دا مشران چې زده کوئ په څه به زده کوئ چې ته که د ترجمې درسونه یې هغې ته کښېنئ او یا تقریرونه د علما واورئ دې سره هم ستاسو پوهه پیدا کېدی شي د دین څومره د علماو ترجمې دي په کیسټو کې یا نن سبا خو په دې شي کې میلاویږي که نه په دې میموري کارت کې نو د علماو بیانونه دا ډېر زیات تعداد کې واورئ دا نور څیزونه په دې بچو یې مه اورئ د نانو ته یې مه اوروئ دې باندې به ستاسو د دین پوهه حاصله شي د قرنګې د علماو درسونه دي ترجمې دي هغه واورئ په دې هم د دین پوهه حاصله شي او دا چې کوم بچي دي ستاسو دې کې یو بچي دوه بچي په مدرسه کې داخل کې چې علم حاصل کې انشاءالله آینده جمعه کې به راته د علماو مقام بیا بیان کړم چې د خدای په نیز باندې د علماو څه مقام دی الله دې موږ له د دین پوهه راکړي دی وی زمونږ امتحان دی سبا شروع کېږي الله دې پکې کامیاب کړه دې قرضدار دي الله دې له قرضونه خلاص کړي دی وی کور کې جګړې بې اتفاقي ده دا ډېر خطرناک شی دی خدای دې کور کې د اتفاق راولي او د دې امتحان شروع کړي الله دې پکې کامیاب کړي نسوار او سیګریټ اجتناب دپاره وظیفه هم ښه شی دی خو خپله مقابله به کېږي مقابله به کې سره خپل قوت ارادي مضبوط کړي خلک دي چې هغې به کول ځان یې خلاص کو یوازې په وظیفه کار نه کېږي قوت ارادي مضبوط کو ځان ته وساتي